نننی سبق کې د قربانۍ متعلق یو سوال دی. هغه د یو کور دی، په دې کور کې یو پلار دی، څلور پنځه زامن دي. زامن هر یو مزدوري کوي، خپل کاروبار دی، دوره کاروبار دی چې هر بچی صاحب النصاب دی. د 2.5 تولو سپینو زرو یا 9 تولو سرو زرو په مقدار باندې هر بچی د سرمایه مالک دی. خو خبره دا ده چې اوس په یو کور کې کټوا د خوراک سکا کې په یو ځای دی، اخراجات ته هر بچی خپل پلار ته پیسې ورکوي او پلار یې دغه پیسو نه اخراجات ته کور ورته کوي. یو دسترخوان، یو کور، یو خوراک، یو اشپزخانه یې ده. خو قربانی صرف کې پلار کوي. زامنو د پاره د دې قربانۍ کفایت شته او که نشته؟ جواب دا دی چې کله اخراجات یو ځای وي او دا زامن د سړي هر یو دومره کاروبار لري چې مالک د نصاب وي، پلار یې مالک د نصاب دی، نو پلار باندې مستقله قربانی دی. زامنو باندې هر یو مستقله قربانی کوي، بشرطې چې هغه مالکان د نصاب وي. دا خبره نه ده چې کټوه یو ده، د سرخان یو د اخراجات یو دی، په یو کور کې اوسیږي، صرف د پلار په قربانۍ باندې دوی آزاد دي. نه، هر بچی به خپل ځان له مستقله قربانی کوي. شرط دا دی چې د هر یو بچی سره په مقدار د نصاب باندې پیسې وي. که د بچی سره په مقدار د نصاب باندې پیسې نه وي نو بیا په دې باندې قربانی شته نه، قربانی بیا صرف په پلار دی، بشرط چې مالک نصابي. دلیل د دې دپاره واما شرائط الوجوب صدقه الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزکاة والموسر في ظاهر روایت من له 200 درهم او 20 دینارا. دا د هندي عبارت ته لنډه دا چې عاقل بالغ مقیم صاحب النصاب کپلار وی کزوی وی په دې باندې قربانی واجب ده.